سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي که طالبان اوربند ونه کړي او جګړې ته دوام ورکړي، د هیواد په هره سیمه کې به یې وځپي او خپلې وینې تر وروستۍ څاڅکي به له وطن او خلکو څخه دفاع کوي. د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو اختریز اوربند نه دی مراعات کړی. د یاد وزارت چارواکي زیاتوي په تیرو 3 ورځو کې طالبانو د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او له 10 یې ډیر ټاپیان کړي دي. چین وایي د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي ویلي د شانګهای سازمان او ملګري ملتونو باید د افغانستان سیاسي جوړجاړي لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي. د پښتنو د ستر رهبر خان عبدالغفار خان، پاچا خان انګور او د عوامي نېشنل ګوند د پخواني مشر خان عبدالولي خان میرمنه بیګم نسیم ولی خان د ورپېښې ناروغۍ له امله مړه شوې ده. د اسرائیلي ځواکونو بریدونو کې شاوخوا 200 فلسطینیان شهیدان شوي. راپورونه کاږي چې د غزې پر ښار د اسرائیلي جیټ الوتکو بمبار دوام لري.